په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذي او امام احمد د عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان. یعنی نه یوازې کېږي سړی د یوې نامحرمې ښځې سره مګر درېیم د دوی شیطان وي. یعنی کله چې یو نارینه د یوې پردۍ ښځې سره تنها سي، بس نو د دوی دواړو په زړو کې شیطاني وسوسې شروع سي تر څو چې ناوړې نتیجې ته یې ورسوي. خو له بده مرغه نن ورځ په موږ کې داسې انسانان پیدا سوي دي چې په ښکاره سره انسان دی، خو په حقیقت کې هغه طوطي دی چې هغه څه وایي چې دته د ده د بادار له طرفه ویل کېږي. که څه هم دی د دغې خپلې وینا په معنا نه پوهېږي او نه د ده فهم د هغې وینا مفهوم ته رسېدلی سي، دی هم هغه د اسلام د دشمنانو ویناوې بیانوي چې وایي دغه ستر او حجاب رجعیت دی، دا د ښځې سپکول دي، دا پر ښځه بدګماني ده. آیا تاسې پر ښځو د دوی حریت حراموئ؟ تاسې د ښځو دشمنان یاست. او داسې نورې ډېرې خبرې شته چې هغه بې سره او بې پښو کسان یې بیانوي چې نه د خپلو خبرو اثر احساسولی سي او نه یې په مفهوم پوهېږي، نه د دین او حیا پروا لري او نه د ناموس په ساتلو پوهېږي. خو موږ وایو په والله موږ یوازې دا نه چې د ښځو دشمنان نه یو بلکې دوستان یې هم یو. موږ د ښځو څخه دفاع کوو او موږ د دوی ساتونکي یو. موږ یې د فاسقو انسانانو د تیري او ظالمې ټولنې د ظلم څخه ساتو. خو دوی دغه زموږ خبره نه ومنل او ښځه یې خطا ایستل تر څو چې ښځو دا فکر وکړي چې د نارینه سره ګډ ژوند کول تمدن او پرمختګ دی، او ښځې پرېښودل سوې چې د نارینه سره په هر کار او هر ځای کې تنها او ګوښه